ځینې وخت به داسې حالت ته هم ورسېږي خلک به دې وځوروي وبه دې ژړوي حتی له ژونده به دې زړه موړ کړي بدنامه به دې کړي خو هېڅکله ته مه ناهیلې کېږه په الله باور ولره هغه پاکو خلکو ته صبر ورکوي سختي پرې راولي خو یوه ورځ یې هیلې پوره کوي او خپل بنده ته ښه مقام او عزت ورکوي ته فقط صبر ولره او په ځان پام وکړه له بدو خلکو سره اړیکې مه جوړوه بلکې ترې فاصله واخله او خپل ژوند او ځان ته دې پام کوه له سختیو مه ژاړه او خپل ځان ته درد مه ورکوه مه خپل زړه خوره هر څه به ښه شي او ښه کېږي ته قوي اوسه او مثبت اوسه هر څه به زرغون شي انشاءالله